چې پاکستان کې هر کراچي سو کوټه سو لاهور سو هر ځای کې د میلاد ډیر زیات پروګرامونه کیږي. آیا د میلاد دغه حکم سته په 12 ربیع الاول په میاشت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. لهذا الشهر فضل في الإسلام ومنقبة تفوق على الشهور، ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فوق نور. جناب عاطف صاحب ستاسو مننه او شکریہ چې موږ مو دې پروګرام ته راغوښتي. د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم محافل او د دې میاشتې فضیلت دا د مسلمان بس د عقل د دې لپاره کفایت کوي چې مسلمان دا سوچ و فکر خالی ولري چې کم مخلوق چې در هغه افضل مخلوق نسته چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی په کامل شو اخلاق مزین او موصوف انسانو چې کفر او اسلام داغه د شو اخلاق سره متاثر وو. داغه چې کم مجلس دی داغه چې کم محفل دی داغه سره چې کم څه تعلق لري دا ټول به د خیر وي. د عام انسانانو سره چې د هر چا سره د محفل و عام شریعت کې حکم دادی کم مجلس کې چې د چا ذکر کیږي داغه د حاله څخه د مجلس فضیلت معلومیږي. که یو مجلس کې د الله تعالی جل جلاله ذکر کیږي نو د رب لا یزال فضیلت چې څومره پر مخلوق دی د مجلس هم د غمري شرف لري. که بیا یو مجلس کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د محفل وي هغه ذکر کیږي نو بیا چې د حبیب علیه السلام پر ټول مخلوق کم شرف دی هغه غمري قدر شرف د مجلس هم دی. که په یو مجلس کې یو ناروا کیږي غیبت کیږي یو ګناه کیږي یو بل د یو بدو خلکو ترویج کیږي د هغو اشاعت و صفات کیږي بیا د هغه مجلس د هغو نحوست و ګناه ده. زموږ علما لیکي د سفیان ثوری قول دی عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه کم ځای کې چې د نیکانو مجلس وي هلته رحمتونه نازلیږي. بشک علامه شامی زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مشهور خاتمه المحققین عالم دی مجموعه الرسائل کې لیکلي دي چې د اولیاء او نیکانو مجلس یو ځای جوړ وي د هغه مجلس د برکت الله تعالی یو باران اوري د هغه باران اوبه که کم کافر وچښلي هغه پر کفر نه مړ کیږي ایمان الله تعالی ورنصیب کړي. نو دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مجلس دی د میلاد محفل دی پر شرعي طریقه باندې وي نیک افعال پکې کیږي د حبیب علیه السلام سیرت بیان سی صورت بیان سی دا دومره قدر فضیلت لري چې په مخلوق کې بل مجلس د هغسې بیا فضیلت شرف نه لري. د دې حکم په شریعت کې د استحباب دی دې ته مستحب ویل کیږي. کولی ثواب لري چې سړی وکړي ثواب به نسته که چا نه وکړي ګناهګار نه دي که د چا څه پاته سو بدي نسته کړي که یې وکړي ثواب لري. دا میاشت در نورو میاشتو فضیلت لري. لهذا الشهر فی الاسلام فضل کم شعر چې ما درته وایي جمهور علما یې زموږ نقل کوي حکیم الامت هم خپل کتاب کې نقل کړی دي. دا میاشت پر نورو میاشتو شرف لري فضیلت لري. ومنقبة تفوق على الشهور دې کې یو داسې صفت سته چې په نورو میاشتو کې هغه نسته هغه دا دی چې ربیع فی ربیع فی ربیع دا ټول پسرلی دی دا میاشت موسم بهار دی دی کې بهار دی رسول الله صم پیدا سو دا یو بهار و او رسول الله صم چې کم کال پیدا کړي هغه کال کې ربیع الاول د بهار پسرلی په میاشت کې راغلی و نو ځکه دا دویم بهار سو او دریم بیا دا دی چې د هغه حبیب علیه السلام برکات دی و دنیا ته رانازل سوله دا دریم بهار دی. د دې میاشتې شرف او فضیلت په دې دی. ونور فوق نور فوق نور دا یو پر بل زیادت نورونه دي خالص. دې میاشت کې ټول انوارات دي فیوزات دي په دې د دنیا ټول علما ټول مسلمانان اتفاق لري چې دا میاشت کې فضیلت سته شرف سته. الحمدلله زه تحدیثا دا وایم زه په دې میاشت کې پیدا سوی یم. زما ولادت 12 ربیع الاول کې د دوشنبې په ورځ سوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت هم په 12 ربیع الاول کې په دوشنبه سوی دی. سموار ورځ معلوم سموار ورځ سوی دی او 12 ربیع الاول سوی دی. الله تعالی دې مو پر هغه لار باندې اتباع نصیب کړي. ضرور دا محافل مستحب دی جوړول مستحب دی د خیر د اشاعت لارې دي د اسلام شان و شوکت بیانیږي د رسول الله صلی عزت و قدر مسلمانانو ته معلومیږي دغه احترام معلومیږي کفر و اسلام تر دې حال معلومیږي. دا یو غټه هستی و یو داسې نعمت دی چې شکر یې موږ نسو ادا کولی. دا بس هغه ادنا اندازه کې یو محافل دی چې جوړیږي مسلمانان خپل یو مینه او محبت اظهار پکې کوي.